مکه ورکه کنه بیا وړوکی دی جاړي بیا وړوکی دی جاړي که نه وړوکی دی نه جاړي دی ته وړوکی یې چېرې تللی وې چېرته او وریج خانته و څه کوې لکه چېرته دا د تلو ټایم دی دا د پکوړو د پخولو ټایم دی هر څه شنه دي هلکه ماشاءالله غټه مزه کوي یار اور خلک لګیا دي په ټماټرو کې ټماټرو باغونو کې کار کوي هغه ځای دی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج رمضان کا 7واں دن جا رہا ہے اور सूरज बिल्कुल غروب होने को करीब अभी टाइम असर का है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आज का व्लॉग पश्तो उर्दू का मिक्स व्लॉग आपको पसंद आएगा نارې شوی څه شی څه شی تیغی ده ولې بس کړه او دا کرغان روان دي خپل منزل ته د رسېدو دپاره کوشش کوي په دې هم د روژه ماتي نه وخت دی روژه ماتې به وکئ لاړ ښه په تیزۍ سره روان دي ته ورته مروانه قهرغانو ته ووایي روژه ماتې به وکئ راځئ په تیزه ورته ووایه چې واوري ته ووایه ته ووایه راځئ روژه ماتې به وکئ که ځان له لګیا شوړی وې او ویښتې مې راته خراب کړي دي او نور هم خراب کړو خو ماشاءالله روژه روانه ده او ډېره مزېداره امید کوم چې ستاسو روژه هم مزېداره وي خوندونه ترېنه واخلئ الله دې وکړي بختوره میاشت ده زبردسته میاشت او دا زمونږ کلی دی زمونږ علاقه ده نور بالکل په ډوبېدو باندې مکه ورکه کنه بیا وړوکی دی جاړي بیا وړوکی دی جاړي که نه وړوکی دی نه جاړي دی ته وړوکی یې اخ وایي زه وړوکی یم اخ ته خو غټ یې غټ یې نو زه ته وکړه وله ها څه شی ولې ته وله ماذا؟ ولا ذا ها؟ ولا ذا؟ لو بوشا ولا بيه؟ بيه ولا ها؟ چیرې تللی وې؟ چېرته؟ او وریج خانته و؟ چېرته؟ تا واړه چېرته بولي وو؟ تا چېرته بولي وو دا واړه؟ چېرته دې بولي وو؟ چکر माशाल्लाह से गंदम और ये पारसीमन की बाग है ये पूरा और अभी इसने फूल खोल दिए हैं और छोटे छोटे दाने भी पकड़े हुए हैं और ये है टमाटर के लिए बनाई गई खेत देखिए बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये पूरा खेत है तकरीबन इसमें 200-250 पौधे हैं माशाल्लाह ज़मीन रोज़ जमाती वक्त बिल्कुल करीब दे जगह
چې نور په ډوبېدو دی تاسو لیدلی شئ او ستاسو د روژه ماتي ماته پته نشته خو په غرونو باندې لږ لږ نور لا شته और ज़मींदार उस हम लगे रे खुद फोटो की यार टमाटर ज़मींदार है माशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।